نننی ذکر خو ډیر زیات اسانه ده او د ټولو یاد ده الحمدلله. دا هغه ذکر ده چې په دې باندې د مسلمان او د کافر فرق کیږي. دا هغه ذکر ده چې چیرته موږ تاسو دا ذکر وکړو یقینا چې د کفر نه راوځو او اسلام کې داخليږو. دا هغه ذکر ده چې ټول پیغمبرانو دا ذکر کړی ده. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وای هغه افضل ترین ذکر چې زه هم کوم او لمانه مخکې ټول پیغمبرانو دا ذکر کړی ده هغه دا ده لا اله الا الله. ډیر اسانه ذکر سبحان الله. دا هغه کلمه ده که چیرته موږ تاسو په دې باندې ځانونه عادت کوو هر وخت یو کو یقینا چې موږ تاسو ته د مرګ په وخت کې هم دا کلمه را یادېږي. لا اله الا الله نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې افضل ترین ذکر ده. افضل ترین ذکر آسان ترین ذکر څومره چې ته لا اله الا الله وایې. لا اله الا الله څه معنا؟ نشته د عبادت لایق مګر یوازینی ذات هغه الله ده. هغه الله یوازینی ذات یوازې او یوازې د عبادت لایق بل هیڅ څوک د عبادت حق نه لري هغه که هر ډول عبادت وي. یوازې او یوازې هغه لوی ذات هغه د دې حق لري. لا اله الا الله مفهوم څه شی ده؟ یوازینی د عبادت لایق هغه الله جل جلاله ده او بس. دا د دې مفهوم او معنا ده. نو تاسو چې کله دا ذکر کوئ سبحان الله الله جل جلاله به تاسو ته لوړ مقام درکوي. کله چې تاسو دا ذکر کوئ تاسو څه فکر کوئ چې تاسو دا د میزان تله به څومره درنه کیږي، څومره لوی اجرونه او ثوابونه به تاسو ته الله جل جلاله لیکي. مهمه دا ده چې موږ تاسو دا په اخلاص ووایو، له زړه نه ووایو، صرف په ژبه باندې نه. لا اله الا الله د دې څه مطلب؟ بر نه. لا اله الا الله سوچ پکې وکړو، فکر پکې وکړو چې نشته د عبادت لایق یوازینی ذات چې زه ورته اعتقاد لرم، زه ورسره اخلاص لرم، زه په ایمان لرم او زه له زړه نه هغه منم، له زړه نه ورسره مینه او محبت کوم هغه رب العالمین ذات. هغه ته بل هیڅ څوک نه رسیږي. که زه دعا کوم، که زه سجده کوم، رکوع کوم، که بل عبادت کوم، که قربانی کوم، که حج کوم، که روژه نیسم، دا ټول عبادتونه حتی که یو چا باندې زه سلام هم اچوم، حتی که زه د یو چا سره د الله د رضا لپاره مینه او محبت هم کوم، که زه صدقه کوم، که زکات ورکوم، دا څه شی چې دي دا ټول دا هر څه یوازې او یوازې د هغه ذات لپاره دي. ته فکر وکړه چې ستا ایمان به څومره قوي کیږي، څومره محکم کیږي به او څومره به راتازه کیږي. ډېر مهمترین ذکر ده دوستانو. لا اله الا الله ته مکمل ځانونه تسلیم کړي، مکمل د زړه نه په یقین وکړئ چې هو زه صرف په خوله دا خبره نه کوم، له زړه نه په دې باندې کلک باور او یقین او اعتماد لرم چې یوازې او یوازې په دې ټوله دنیا کې که څه شی دي، که لمر ده، که سپوږمۍ، اسمانونه، بوتان، صحیح شوه، انسانان، دا څه شی چې دي دا هیڅ یو هم الله جل جلاله ته نه رسیږي. دا هیڅ یو شی هم د عبادت حق نه لري. یوازې او یوازې هغه الله د عبادت حقدار ده او بل هیڅ څوک هم د عبادت حق نه لري. ډېر ستر ذکر کوشش کوي چې انشاءالله خپل عادت یې وګرځوئ، د خپل وس مطابق یې انشاءالله وکړئ. الله جل جلاله به یقینا چې ډېر اجرونه او ثوابونه درته درکوي.